رامنځته کوي او مدیریت یې کوي، هغه یې رښتیا د بحث لپاره کوي. او کله کله یو څوک د یو چا خپل هدف تعقیبوي، نو په هغه اعتبار بیا که یو څوک د یو بحث لپاره له بحثه پرته بل هدف لري، هغه پلټفارم کې زما خپل هغه دا وه، میلان دا و زه هلته برخه وانخلم. په هغه اعتبار ستاسې سپیس ته خوشحاله شوم. زه په دې موضوع کې خو که څه د منظور خبرې مې نه دي اورېدلې، خو لیکن دغو خلکو په سپیسونو کې یو ساعت بې نومه کېناستم. که منظور کومه داسې خبره کړې وای چې په هغې کې واقعا مشکل موجود وای، نو دغو ملګرو طبیعت موږ ته معلوم دی، بیخي زیاته به یې امپلیفای کړې وه، بیخي زیاته به یې پرې راڅرخېدی، بیخي زیاته سیاسي استفاده به یې ځینې کړې وای. لیکن زه چې دلته په د دوی په سپیسونو کې کېناستم، د دوی په سپیسونو کې مې داسې خبره وانه اورېدله چې هغه دوی په منظور باندې یو مشخص دلیل ګرځولی او ویلي وای چې دغه موضوع د دغسې وکړه، باید داسې کړې وای، یا په دې باندې زموږ نقد دی. بالعکس سپیسونه اکثره د منظور د خبرو د بحث په نامه په ټایټل جوړ کړي وو، لیکن لاندې ټولو عمومیات غږول کېدل. د دې معنا زما لپاره دا وه چې منظور کومه داسې خبره نه ده کړې چې په هغې باندې دوی دلته منفي بحث وکړی سي، نو په لحاظه عمومیاتو ته یې ټوپ کړي دي. زه اول مخکې تر دې چې په دې هغه باندې وغږېږم، په عمومیاتو باندې زه هم بحث کوم، ځکه دوی بحث په عمومیاتو باندې دی، په انګیزه باندې بحث کوم. دغه څو ملګري چې په دې انګیزه بحث کوي، په دې کې څو مشخصې دي. یو خو 2-3 نفره پښتانه نه دي، پښتو ژبه وایي. دا خبره ماته نور اهمیت نه لري، خو په سیاسي لحاظ اهمیت لري. په افغانستان کې متاسفانه دا مشکلات په سیاسیونو کې موجود دي. دوی خپله کیسه پالي، داسې زه یې نومونه هم نه اخلم، او کیدای شي تاسې خپل تجسس وکړئ، یا که بیا ضرورت شو ماته ولیکئ چې څوک پښتانه نه دي او د پښتنو په نامه له شاعرۍ نیولې تر ټول کارونه کوي او ډیر په سیستماتیک شکل باندې دا مسایل تعقیبوي. دا یو موضوع ده. دوم، یو ډله خلک دي، د دوی سره ما دا بحث په شخصي کې کړی، مخکې تر دې مسایلو مې ورته ویلي دي چې ګورئ، سیلف اویرنس ډېر مهم شی دی. کله کله سړی په خپله سایکالوژیک حالت باندې نه پوهېږي. تاسې او دوی تر دې حده پورې د طالبانو کرکټر او د طالبانو کرکټرایز کېدل د نورو لخوا از پښتون تر دې حده یې حساس کړي دي چې په وټساپونو کې به یې کله کندهار ته ښکنځلې شروع کړي، کله به خلاصه په او ما دغه بحث ورسره کوه چې ګوره دغه حالت کېدای شي زه هم ولرم، ځکه چې یوه څېره تا ته مخ ته درځي، ګرده لمن یې ده وروره، غټې غټې پیسې دي، پاچ پټکی په سر ده، هلشه دغه څېره د لوی کندهار د خلکو ده، او دا بیا تا ته مخ ته درځي. خو سایکولوژیک تاثیر لري. بغیر دې نه چې تحلیل کې انساني تحلیل وکړي د مسایلو په اړه باندې، د تا روان دې ته جوړېږي چې ته عقده واخلې. دغلته یې تا سیلف اویرنس پکار ده چې ته خپل انسانیت در په یاد کې، ته لکه څنګه چې ته په افغانستان کې دننه د سیاست ریجنالایز کوي، د هغسې بیا د افغانستان نور قومونه په دې نه پوهېږي چې دا کندهاری ده، دا نګراری ده، دا وزیر ده، دا زدران ده، هغه بیا دا ټول شی پښتونایزه کوي. بیا نو هغوی ته هم حق ورکړه، ځکه چې هغه خو هم ګوري چې دغه ټول پښتانه دي. بیا ته ولې وایې چې د طالبان پښتانه نه دي یا د پښتنو استازي نه دي، او همدغه خلک په دغو خبرو تر ټولو ډېر وکل دي. نو دومره کټګوري خلک چې په دې بحث کې ښکیل دي، دا رواني ناروغان دي. مطلقا زه درته وایم، زه د نږدې بحثونو چې ما او اکبري صاحب مخامخ ورسره کړي، دا خبرې مې ورته کړي، بیا مې ورته کړي، ستاسو ګورئ دغه شی مو فقط غیر ارادي عقده ده په تاسې کې را جوړه سوې ده. زه یې تر یوه اندازې حق هم در کوم، ځکه حالات دغه رقم دي. لیکن دا مرسته در سره کولی شم چې در په یاد یې کړمه چې دا ته نه یې، دغه کومه خبره چې کوې دا ته نه یې، دا ستا دغه رواني عقده ده، در پکې را برسېره کېږي. او د دې لپاره دغه موږ ټولو ته پکار دی چې خپل ځان د وخت ناوخته مراجعه وکړو، یو سلف ریفلیکشن ورته وایي. که څه بله سړی ځان ورځي چې زه چټي د منفي احساساتو تر تاثیر لاندې نه یم راغلی، چا ایموشنل لحاظ باندې بلاک میل کړی نه یم، د دښمن نریټیف تاثیر نه یې راباندې کړی. دغومره د دښمن ریورس سایکالوژي په موږ کار کړی دی چې اوس موږ د دښمن په خلاف د دښمن خبره کوو. همدا خلک چې دي ځانو ته د کمیونیکیشن متخصصین هم وایي، دغه 3-4 نفره چې دي تاسې د رواني جګړې په بحث کې راوغږوئ، دغه ځان ته ډېر پروفیشنل وایي. لیکن د همدغه
بهترین مثال د رواني جګړې ده چې دښمن په تا باندې دومره تاثیر وکړي چې ته د دښمن خبره کوې. دغه ته ریورس سایکولوژي وایي، دې ته ډیس انفارمیشن وایي، چې دغومره دې وګډوي چې د دښمن خبره کوي او خوشحاله مې او فکر کوي چې ته د دښمن خلاف د دښمن خبره کوي. ته دغومره واضحه د دوی او د بخښنه غواړم دا ستاسو تسلسل لکه چې زه خراب هم کړم، اما شعوري کوي که غیر شعوري نه پوهېږي که نه ما پوهېږي درته دغه وویل چې دوه ډوله خلک دي، یو ډول شعوري کوي، هغه ما درته وویل چې په همدغو کسانو کې یو ډول خلک هغه رقم دي، بل ډول یې لیونیان دي، غیر شعوري کوي. خو عقده ما درته ویل دا شی ده چې کله چې بیا ته شعوري حالت ته هم ولاړ سې خو هغه رواني مشکل دی. نو کېدای شي ته یو وخت پې پوه سې چې دا زما رواني مشکل دی، لیکن ځان نه سې ځینې خلاصولی. د حالاتو موږ داسې کړي یو له خپل ځانه. رښتیا درته وایم دا خبره زه درته کوم چې د ما له پټکي بد راځي اوس. نو زه خو په خپل ځان پوهېږم چې له پټکي چې مې بد راځي دا په غلط دلیل ده. دا په پټکي کې مشکل نشته، په لنګوټه کې څه مشکل ده، ورو ټوټه د کپړه ده، په کپړه کې څه مشکل ده، په ښایست کې مشکل نشته. له ښه انسان سره ښایسته ښکارېږي، له بدرنګه سره بدرنګه ښکارېږي، په لرغونوالي او په کلتوروالي په دې کې مشکل نشته. لیکن دا د ما کمزورتیا ده د انسان په حیث باندې. زه ډېر دغه شی ماته هر وارې له یو قاتل سره څنګ ته دا رامخته سوی ده، له یو جاهل سره څنګ ته رامخته سوی، له یو ملا سره څنګ ته رامخته سوی. غیر شعوري انسان کې دغه شیان. او زه د ټولو ملګرو ته توصیه کوم چې ځانونه هر وخت یوه هنداره مخته کې ایږدئ او دغه خپل روان مطالعه کول دا تر ټولو مهم شی ده. سړی په خپل ځان کې سهار یو لس دقیقې فکر وکړي چې ورور سبا د خپلو منفي احساساتو تر تاثیر لاندې په خپل ځان خوله ونه لګوم. او لیونیان دغسې لیونیان شته، لیدلي به مې چاړې راخیستې خپل لاس وینې کوي. داسې ناروغیانې پر رواني ناروغیانې شته. ته چاړه راخیستې خپل رګ پرې کړی لکه په د غرب کې چې دا ټینیجران کوي، او څه چاړه راخیستې خپل ملي رګ پرې کړی، خپل ځان داغلی، خپل تاریخ داغلی، خپله داعیه داغلی. دا دواړه حالته دي. ستا د خبرې په باره کې مې وویل چې دا دواړه حالته دي. او زما په نظر دا تذکر مخکې تر دې چې بحث ته داخل شو ډېره مهمه ده. بله خبره دا ده چې دا خلک نهایي 3-4 نفره دي، لیکن مشکل دا ده چې موږ ډېر تحریکېږو، تخریشېږو. چې کله بیا تخریش شو موږ هم دغه کېږو. کله کله یو بحث چې هغه هغومره وزن باید ونه لري، ځکه هغومره طرفدار نه لري، هغومره خلک نشته، هغومره نصاب نه دی پوره چې دا بحث تنازع ته واچوي. لیکن موږ تخریش شو، موږ دغه نصاب برخه شو، موږ راولاړ شو د 3 لیونیانو لپاره خپل یو لوی بحث، مثلا سبا افغانستان بحث ته اچوو او خلکو اچولی وو په دې دغه کې کلب هاوس کې خلکو افغانستان نور بحث ته اچولی وو. او موږ به ټوله ورځ لمن ورته غوړوله چې وسړیه دغه کوم کتله چې دا بحث مطرح کوي او تر شا یې ناست دي دا د دې اهلیت نه لري، دغه نصاب نه پوره کوي، دا کپاسیټي نه لري چې دا یو اتفاقي ملي اجماع چې دا تنازع ته واچوي. په هر صورت په دې بحث کې خو د دوی په استدلال باندې که غږېږئ ډېر واهي ډېر پوچ استدلال په دې دی. د دوی توقع ټوله دا ده، د دوی خبره ټوله دا ده چې زه دې هېڅ هم نه کوم، زه دې وروره ټوله ورځ په هغه تېروم، اوبر دې کوم، خو منظور پښتون دې دغه کوم کار چې کوي دا دې نه کوي، تر دې دې مخکې ولاړ ټوپک دې راواخلي. خو وروره یو ایډیالز دی، یو ریالټي ده. په ټوله دنیا کې ټول سیاسي حرکتونه خپل ایډیالونه یو ډول ساتي او خپل له واقعیت سره چلن بل ډول ساتي. دغه اسلام کار دی په ټوله دنیا کې. دوی ټول خلافت غواړي، ټول خلافت غواړي، لیکن د اخوانیان دي په ملي چوکاټونو کې ملي سیاستونه کوي. الټیمیټ هدف یې همغه شی دی. کله چې وار ور پیدا سي داعش سرجنې راوباسي، القاعده سرجن راوباسي، ټول د اخوان له فلسفې سره راباسي. شرایطو ته ګوري چې شرایط ورته پیدا سي، دا په یوه ورځ هغه ټوله اسلامي نړۍ کې ولا دا خلک راپورته کېږي. تاسو بیا وګورئ چې دا خلک سرتاسري شی درته اعلانوي که نه درته اعلانوي. لیکن دغه طالب دی، مثلا طالب ملت او ملي ګټو ته ژمن نه دی، فقط په دې خاطر چې اوس بغیر د دې نه چې دی په ملي چوکاټ کې ځان واچي، دا دوی لپاره یوه ریالټي ده. د دغه ریالټي سره چلند یو ډول دی، ایډیاز بل ډول دی. موږ خلک که چېرته د موږ منطق دی چې له اولې زینې اخرې زینې ته ټوپ که دا خو د خرو منطق دی. هر څوک په تدریجي منطق سیاست کې کار کوي. ته به په نسلونو کار کوي. دغه اسرائیلو دوی په اوله ورځ اخري پوړۍ ته ټوپ کړو،
په دې غزا باندې خودکشي و قتل عام په اوله ورځ شروع کو که په اخره ورځ شروع کو. هدف دا دی چې هر څوک په سیاست کې تدریجي مخ ته ځي، وخت ته ګوري او د تدریجي منطق په اساس باندې لږ تر لږه د موږ ایډیالز چې څوره دې خلکو په کتاب، په قلم، په شعار، په شعر پاللي، په سندره پاللي، موږ نه دي پاللي. وسړی کله هم پاللي دي. تر وخت ما خپل په اسلامي پوهنتون کې درس وایو، کله به د نشنلیانو مظاهره وه، وروره واړه هلکان به راپورته سول، د افغانستان د ټولو شاعرانو څه له ملنګ جان رانیولې تر دا ملي ترانې به هر یو به لکه بلبل داسې غږولې. اوس دا کار دی که نه دی؟ په یوه متمدنه نړۍ کې دا کار دی چې د یو سړي ملي ادبیات زده کوي که نه دی کار؟ په دا دین کې دا کار دی چې د سړي قرآن کریم یاد دي که دا کار نه دی؟ په هر شي کې د هر شي خپل ادبیات یې هغه ډېر مهم وي. په هر صورت هدف مې دا دی چې یوازې په فکري لحاظ دې ایډیالونو ته دې خلکو دغه یو سړی چې څو ورځې مخکې له زندانه راخلاص شو، په څه شکل سور پور او په ډکو غامبرو زندان ته ولاړ او لکه مړی غوندې بیرته له زندانه راووت. دا خو ژوندی ثبوت دی. دا خو څه له دې د قرباني خو موږ له چا وسړی دغه ډول قرباني هم ته نه منې، مړی درته پروت دی زیړې تلې، دا هم ته نه منې. د شکنجې وسوې، د جلسو په څه شکل باندې تحریم دی، د دې خلکو د مشرانو بندي کېدل دي، وژل کېدل دي، دا ټول مخ ته پراته دي. له دې ټولو انکار کوم او ښکنځلې ورته کوم. داسې انکار هم نه سړی ووایي چې یاره که مرهون صاحب د دوستان غږېږي که بیا وخت زه به باسطې فاصله